د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونیسکو په خپل وروستي ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 15% جنکۍ د تعلیم کولو نه محروم دي. افغان کارپوهان وايي په هیواد کې د جنکو د تعلیم په برخه کې د خدماتو او استادانو کمښت، خپل سری کلتوري ستونزې او د طالبانو لخوا لګولې شوي بندیزونه هغه لاملونه دي چې له کبله په لکونو شمیره کې جنکۍ په کورونو ناستې دي. په تیرو 4 لسیزو کې په افغانستان کې جګړې ویل، نو د جګړو په سبب وطن ویجاړ شوی، د تعلیمي بنیادونه ویجاړ شوي دي، د ښوونکو د روزنې پروګرامونه فیصله ټکنۍ شوي دي، غربت ورسره راغلی ده، فقر ورسره راغلی ده، خطر ورسره راغلی ده. بله وجه دا ده په تیر اخره کې خو د طالبانو لخوا تعلیم بند شوی ده، نو زیات شمېر جلکۍ بلکې یو ډېر غټ شمېر جلکۍ له تعلیم نه محرومې شوي دي. د یونیسکو د ریپورت تر مخه په 2022 کال کې 80% افغان جنکۍ د ابتدایي تعلیم، 91% د ثانوي تعلیم نه ښکته او 90% جنکۍ د ثانوي تعلیم نه پورته بې برخې پاتې وي. په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې اول د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او بیا په پوهنتونونو کې د جنکو او ښځو په تعلیم بندیز اعلان کړو. یو شمېر افغان جنکۍ په هیواد کې واکمنو طالبانو څخه د جنکو دپاره د سکولونو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کوي چې په دې توګه قیمتي وخت یې د ضایع کېدو څخه وژغورلی شي. 3 کاله وشي زموږ د مکتبونو دروازې بندې دي، زموږ ډېر وخت ضایع شو، موږ د خپل زده کړو څخه لرې یو، د خپل راتلونکي لپاره ډېر په اندېښنې یو. نوی تعلیمي کال د پیلېدو لپاره ګوتو شمار ورځې پاتې دي. هیله مو د حکومت څخه دا ده چې زموږ د مکتبونو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي. د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار بندیز ته د افغانستان دننه او بهر په پراخه کچه غبرګون ښودلی کیږي او د طالبانو حکومت د نورو سخت دریځه تګلارو ترڅنګ په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم، د ښځو په روزګار او د ښځو په آزادو ګرځېدو د بندیزونو په سر د نړۍ کوم یو هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو د حقونو افغان فعالانې وایي چې د جنکو په تعلیم لګولې شوی بندیز په دې هیواد کې نه یوازې د اولس او طالبانو ترمنځ واټن سیوا کوي، بلکې د ټولنې په کلتور او اقتصاد هم خراب اثر پرې باسي. با ادامه این محدودیت‌ها بر روی زنان پر ښځو د دغو بندیزونو دوام نه یوازې د ولس او اوسني حاکمه نظام ترمنځ فاصله زیاتوي، بلکې افغانستان د کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مشکلاتو سره مخ کوي. د اوسني واکمنانو مخکې هم په ټولنه کې ښځې د فرهنګي، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي او همداراز په جبري ودونو، مجبورولو او داسې نورو ننګونو سره مخ وي. طالب چارواکو وار په وار ویلي چې د جنکو د تعلیم په ضد نه دي او ځنډېدو علت د هغې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او د یوې طرحې جوړول بللی دي. خو د 2.5 کالو زیات وخت ووتلو چې طالبانو لا خپله ژمنه نه ده پوره کړې. طالبان د شروع څخه وایي چې د اسلام او د افغان دود دستور سره سم به د جنکو د تعلیم او کار روزګار دپاره حالات برابروي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.